هغه غرو ته خیژو. پټان یمه پټان افغان یمه. That's good. Oh, good. You understand? خپله به ګوډې. You understand? افغانستان. No. ماشاءالله ښایسته وطن. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ تازه او تکړه به یاست. ښه راغلاست زموږ نوي ولاګ ته دوستانو. نن موږ په عینو مینه کې په دوهم عینو مینه کې دغه منطقه چې تاسې وینئ دا غرونه دي، نو غرو ته خیږو. هلته د خیر سره تاسې ته یو ښایسته ولاګ چمتو کوو. دغه د غرو ده چې دا غره ته څنګه سړی خیږي او دا څومره انرژي ته ضرورت لري، په دې باندې تاسې پوهیږئ. موږ به تجربه کړو د خیر سره دوستانو. را سره مل واوسیږئ. په دې ولاګ کې زه یوازې نه یم، دی هم را سره دی. نو هیله لرم چې دی به هم جوړ روغ تازه او تکړه وي او تر څنګ یې موږ یو. دا پراټې او شیدې هم شته دوستانو. دا به خورو، بیا به د خیر سره لوړ لوړ هغه لوړ غرو ته به خیږو دوستانو. ستاسې په همکارۍ سره دوستانو را سره واوسیږئ. چینل سبسکرایب کړئ. په سبسکرایب ویلو سره ستړی شومه. سبسکرایب یې کړئ، ویډیو شیر کړئ د خپلو دوستانو سره. دغه شاته چې تاسې کوم بیکګراونډ وینئ دا ټول عینو مینه ده. زه یې را زوم کړمه. دا ټول عینو مینه ده. هغه غټ چې وینئ هغه سپین مسجد دی دوستانو. تاسې وینئ ماشاءالله. دا نو ټول د عینو مینې کورونه دي. دا د عینو مینې هغه پارک دی، هغه د غرو سره چې دی دا دي دوستانو کورونه. تاسې وینئ کوچني کوچني معلومیږي. نو قدرمن لیدونکو لمر داسې دی، موږ داسې روان یو. تاسې دا پروګرام وګورئ ښه. په دې کې غواړو موږ ځان ته دا تجربه حاصله کړو چې پر غره باندې ختل څومره زور غواړي، څومره انرژي ته اړتیا لري. اوس مو ناشته وکړله چې رښتیا سي داسې پراټې هم نه وي او داسې شیدې هم نه وي، یعنې د کار نه وي، خوند یې نه وکړي. نه خوند درلودی شیدو نه ذایقه درلودله، خو خیر هغه یو څه انرژي چې وه هغه مو په پوره کړه. نو اوس د خیر سره لوړ خیږو، هغه غرو ته خیږو. تاسې را سره واوسېږئ دوستانو. په دې سفر کې زموږ همراهي وکړئ، زموږ ملګري سئ په دې سفر کې. موږ خیږو، لوړ خیږو دوستانو. درځه ولې ودرېدلې؟ زما انرژي انشاءالله پوره ده. درځه داسې شیدې نه وې ومې څښلې، خوړل کېږي نه. پراټه مې نیمایي و. نو ته اوس ناکه دغه وایه، درواغ وایه، غټ سړی دغه لیاقت لرئ چې سړی دلې یوازې پرېږدي درسه ولاړ شي.
چا غرمې دا وګورئ دوستانو. مخته خیږ دوستانو، مخته ځو. یو کلنګ ملنګ خو به چې راوړي وای، اوس یې وایوان در باندې راپورته شي. دا نسته زما د دې خوا ځغستی اسانه شو. حمید کاک ښه ته دستي رسېږو. ښه اوس خو لوړه. دوستان سره جوړ په خیر نه کوې. السلام علیکم، خدای مو راوله جوړ په خیر تکړه تازه. زه خو بیا نه کې مې وزن ډېر دی، خامخا چې لږ څه ولاړ شم. مره مې دغه د سینې کنفرانس یو څه داسې کېږي، دلته خو نه دننه کنفرانس پروت دی. او بله خبره داسې ده چې موږ د خیره خېږو دلته دغه ته غره ته، هلته په غره کې کښېنو، کیلې مو راوړلې، هغه ګیم چې مو کوئ، خیر اوبه مو رانه وړلې. یا به زه ځکه بیا آله یم، زما سیر څه په تا څه څه یو تا خو ویلې وایي چې در زره واخله. ما چې دغه شی نسته. ولې نسته؟ د اوبو ده نسته. څه وایم مسلمانه دغونه ډېرې دي، شکر دی دا خلاصېده یې نسته. نو اوس به پسې ولاړ شو، مشکل نسته. بېرته ستاسو هو مشکل نسته. زه په خدای را اوس در سره تاکېږم، برته په ولا در سره ستا خو دې د واسې ته خو نامې ته خو ګر سره ما داسې کرمې چېرته په پښو کې دوستانو د نایک کمپنۍ دي. اوس یې کمپنۍ هم د په کار ده. وایي زما لویه ربه چې شي اشو دې ولاړ یو. زه ډول زه دریشي کوم، مال ونیسه نو پکښې چرخ څه د خیر. دوستانو د دریشي وکړو ځان یې د کابل هلک جوړ کړي. دا وګورئ دریشي بوټي بوټي ورته وکړي. نو زه خو به دریشي وکړم، خو ساده ګل هغه ساده ګل یاره چې دا غره ته یې پورته کړي بېرته راتا کړي بیا به د هغه ساده ګل په هر صورت سره اوغه غره ته خېږو، اوغه غونډۍ ته خېږو دوستانو چې ماشاءالله ډېر لرې دی. دا یا دغه نه لرې دی. موږ د خیر سره میده ورخېږو، میده یې لکه پسې ځغلو وروره. یا ځغستا پر غره نه کوې درځه دوستانو، بس سره واوسېږئ. عجبه ولاګ دی دا. نو بیا هم په خیر راسئ ملګرو. صحیح ده، خو مخکې دې په خیر وویله، اوس په دریشي کې په خیر راسئ. هغه ښه دغسې لوړ ځای چې څوک خېږي بیا زه هم داسې نه کې اوچته یې زه هم ښه به یې که نه. یا چار څنګه ولې کالو کې خو انسان نه کې داسې بر داسې لوړ ځای ستړي کېږي ډېر. ښه ادا بالا اوچته سو بالا چیش کېږي بالا داسې کېږي. ونیسه زه تا وګورم چې ستاسې څونه انرژي چې داسې کېږي. راځه د خیره دوستان، نو روان یم. شروع ده ورور. ها شروع ده چی شي؟ ویډیو. ها ویډیو و چی راغله دغه ته د حیرتان بندر ته. دا نه دی د حیرتان بندر، دا اینومینا اینومینا ده. ما ادري شو وکړ به چې ګسې بل ولایت راغلی. درځه دوستانو، زه غواړم چې تاسې په هر لحظه کې په هر شاټ کې تاسې زه ستاسې سره اوسم، تاسې موږ سره اوسېږئ. خو غرونه دي، لوړه منطقه ده، باید مخ ته مو ګورم سره. او دوستانو دعاګانې کوئ چې موږ د خیره سره څه وخت کې دغه ته ولاړ سو خاکریز ولسوالۍ ته، چې هلته د شاه مبارک زیارت دی. هغه داسې لس وارې غرونه دي. هغه داسې یو بل غر دی دوستانو، شاه غونډه مبارک زیارت دی هلته لوړ. بیخي په تکلیف څوک خېږي، او د چا چې نصیب سوی مثلا دی په دغه غره کې خېږي ډېر ستړی کېږي. زه خپله څو واره داسې ستړی به سولم چې مال پاته به سم، مګر همت مې نه بایلې ولاړم چې دغه زیارت ورپورته سو. ځان صفت اوس کوي. یا دوستانو مخ ته ځو. دا یو مثال و. اینومینا ټوله داسې معلومیږي، کشن کورونه دي. وګورئ کم ټو کندهار افغانستان اینومینا غرونه. صحیح دی. صحیح ده. وعلیکم سلام. درځئ دوستانو چې لوړ وخېږو. سنب سردار. درځئ دوستانو. بسم الله.
وایي دوستانو ما وویل چې اوس به ولیږم هلته همت به نه بایلم تاسې راسره اوسئ دوستانو دا عینو مینه ده په عینو مینې کې دا غرونه دي و دې غرو ته راغلي یو نن نو خیږو دا ځای چې دی دا زما بوټونه چې دي یو څه شوی دي نو ماشاءالله ډېره ښایسته منطقه ده دا هر غر چې وینئ دا لکه د افغانستان شتمني چې نو مخته ځو خیږو غره ته دوستانو دوستای عزیز در عینو مینه آمدیم عینو مینه اینجا در کوه است بالا میشیم یک تجربه نو است با ما و پتان صاحب البته دیگه میریم بالا میریم دمو آخرش میریم دم بالایش میریم همراه ما باشین چینل سابسکرایب کنین دیگه کامنت بانین که کجای عینو مینه رو شما میخواین ببینین پیش از این ندیدین دیگه همراه ما باشین زموږ سره اوسئ دوستانو مخته ځو خیږو هغه لوړو غرونو ته اوس د په دغه رقم ځان وساکئ دوستانو ولاړ دی السلام علیکم زه راغلم او زه ولاړم زه خیږم او زه راټاکېږم په دغه رقم دی ځان وساکئ دوستانو نه دا دی زه دا دی لکه هغه کرینګ کومک ته اړتیا نه نشته راځه ځان په ما پسې ونیسه سیده خیږو درته ومې ویله چې راوځغله دا ځغستا منطقه ده ګرانه دا وروښیه دغه لاندې خواږه خوا وروښیه پکې ټولې ډبرې دي ډېر ښه خوند کوي نو دا ځغستا منطقه نه ده دلته به ځغلې نه څوک چې وایي کولا ده کولا ممکن چې وي بس اوس نو سر ته یو ساعت لار لا پاته ساعت نه لږ لاړو څه شکې دغه بوټو ته مې ډبرې لوېدلې دي نو هغه مې راویستله او په ضمن کې څه پیغام لري پیغام چاته ځوانانو ته ټول لیدونکو ته مې دا پیغام دی چې تاسې دوستان د نشه یي توکو څخه استفاده مه کوئ نشه یي توکي بېلابېل توکي دي نسوار سګرېټ چرس رویین ځینې مشروبات دي چې هغه ټول نشه یي توکي دي دوستانو د هغه څخه که چیرې تاسې څوک ویني چې په نشه یي توکو باندې روږدي که ځوان یي که کشر یي که مشر یي هر څوک چې باید د نشه یي توکو څخه لاس واخلي د نشه یي توکو استفاده نه کړي ځکه چې دا زموږ روغتیا ته ډېره بد اثر کوي بده ګټه رسوي دغسې غرونو ته وخېږئ دوستانو داسې سپورټونه وکړئ وګرځئ شاوخوا ورزش وکړئ سهار مهال ډېر کوشش وکړئ چې ورزش وکړئ او ماخوستن مهال ډېر ورزش وکړئ ځکه چې ورزش ستاسې صحت ته ډېر ګټه رسوي دوستانو دغسې منطقو ته چې راسئ چې غرونه یي اوس زه د لې ناره کوم ګورئ زما ناره زه به تاوړم افغانستان عینو مینه ماشاءالله 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 ښایسته وطن زه خپل غږ خپل اورم دونه ښه خوند کوي دوستانو تاسې هم راسئ وګرځئ سیاحت وکړئ دغسې لوړې منطقې داسې ښه خوند کوي دوستانو چې د کمپینګ دپاره شیان درسره بالا د لې شپه پسې وکړئ ولا نو لپ و جپ دی ماښام د افغانستان مسافر زنده باد زنده باد څه شي ډېر ښه خوند کوي څوک څه شي دا ځای هغه غږ وکړه هغه څه غږ داسې یا دا خو دلته ده چوغه ته د ناسته ده دوستانو وځي راځم زه هم چوغه کوم دا ده دوستانو زه هم ښایسته کوتره یم خود به ښایسته کوتره یم په هوا کېږم دغسې کوتره نه کبوتر به کبوتر یم څه کوي ته مؤنث یې که مذکر مؤنث یې که مذکر یا ته یا ته یا ته یا د دا سوال جواب راکړه مؤنث یې که مذکر ولاک مذکر یم وروسته دې فکر وکړه ولې مې فکر کړی دی دونه به زه نه ووایم 12 کاله مې تعلیم کړی دی 2 کاله کاري تجربه لرم په چیش کې بیا هم په یوټیوب کې اخته یم په رسنۍ کې 2 کاله کاري تجربه لرم په رسنۍ 2 کاله په راډیو کې د څونه وخت تخنیک وکړي 2 کاله او په ټلویزیون کې د ژباړې کې څونه وخت تېر کړي 2 کاله 3 به وایه 2 دا دی دوستانو دا بیا وطن دی اور اکټینګ لاړ شه داسې مخته ته ولاړ شه بر هغه دغه د ګورزیلا وکړه چې شو دغه غږ وکړه بس مخته زه ګورزیلا نه یم بټان یم بټان افغان یم
دوستانو که یو څه وخت موږ نور مخ ته ولاړ زه به مره لیونی سم یا لیونی نه دا جوش دی دا دغه ځای خوند دی دا هر څونه چغې چې وایي په زړه کې در څونه درد دي نارې داسې چغې وبه د زړه جوش چې ګرده وځي یاره دوست هیواد میډیا سبسکرایب یې کړئ زه ځینې وبېرېدم سبسکرایب یې کړئ زه وبېرېدم دوستانو دا خو سمدم د فلم هلک دی موږ وراره کناکي ولا ګوته درولې دی باید موږ په ده باندې یو د سنګم 4مه برخه جوړه کړو راځي الله دې خیر پېښوي زه یوازې یم ورسره زما سره یې بالا بېغم نه اوسه ایسې دوستانو دلته مې په دا ډبرو نه ایستلی دا زه خپل د زړه براسونه ټوله باسمه دلې څه کوي دوستان دې خوا نه بدی څه کوي د اکټر په باره کې دې څه ویله اکټران خو موږ اوس ټول یې هر یو په ځان کې هنر لري په خپل وجود کې د هنر راژوندی کول دا ځان ته هنر غواړي چې الله پاک الحمدلله هر انسان ته هنر ورکړي لکه تاسې چې پټان صاحب ماشاءالله د کندهار په سطح البته د افغانستان په سطح تکړه ممثل یاست خو متاسفانه چې ډېر کسان مو په ارزښت نه پوهېږي نو کله چې یو انسان مړ سي بیا ارزښت ډېرېږي نو که په ژوندون هغه وخت خورا بیا ګټه نه کوي ورور ګټه نه کوي بالکل برابر یو د قبر سر ته ناست بره وایي ماشاءالله څومره ښه ځوان و څومره ښه سړی و څومره ښه ممثل و نو ښه خبره دا ده چې په ژوندون د چا قدر وکړي و او ته خو ماشاءالله د افغانستان تکړه ستوری یې دا د ویاړ ځای دی زما دپاره چې ستاسې غوندې ملګري لرم او ورسره ښایسته بحثونه کولی سم د زړه د اخلاصه یو خو مې ملګري سوې ویاړم په تا بل مې ورور سوې چې ماشاءالله زه افتخار کوم په دې باندې چې په افغانستان کې داسې تکړه شخصیتونه شته چې هغه د ګوتو په شمیر دي اوس الحمدلله خو الحمدلله چې په وطن کې دي دا یو ښه خبره ده نو اکټر چې دی هغه ما وویل چې هنر دی په هر چا کې الله پاک یې ونر ایښي دي هلته چې ما نارې وویل ممکن دا الله پاک په ما کې ایښي او بل څوک یې بیا نسي ولی بالکل دا خبره ده کله چې دوستانو یو اکټر یو رول ته داخلیږي ممکن په داسې ځینې سریالو یا صحنو کې هم تاسو د یو چا دا سناریو او چغې او دغه اورېدلي یعنې دا یو اکټینګ دی دا هغه د کله چې څوک او دې ته دغه صحنې ته داخلېدل دا د هر چا کار نه دی دا د تاسې خپله دوستانو عملي کوي ټرای کوي که داسې ځایو ته نه کېږي خو میرزا خان چې دی پټان صاحب چې دی هغه کومیډي ډراما اکټر دی او زه چې یم سیریس اکټر یم زه سیریس اکټینګ مې خوښېږي چې بیا کوم او انشاءالله الله دې توفیق راکړي چې یو ښایسته هنري فلم چې د خپل کلتور مناسب په کلتور باندې برابر یې زموږ نو یو داسې فلم جوړ کړو د خیر ټولنې ته یې وړاندې کړو چې ټولنه د هغه څخه 10 کاله بعده البته ټول عمر یو مثبته ګټه ځینې واخلي نو تاسې مل راسره واوسېږئ انشاءالله چینل در سره سبسکرایب کړئ بیا وایم چې انشاءالله ډېر ښایسته فلم به تاسې ته جوړ کړو د خیره که ژوند و ډېره په زړه پورې کیسه چې په ټول نړۍ کې خلک وګوري بالکل درځه د خیر سره دوستانو په ژوند کې ډېر کم داسې خلک پیدا کېږي چې هغوی د خپلې کورنۍ د مسؤلیتو سره غواړي چې د خپلو هیوادوالو پر شونډو باندې مسکا خپره کړي او خپل هیوادوال د دغسې ښایستو نندارو څخه برخمن کړي په ویې ویني په ویې ګوري نو هدف مې د دې څه دی تاسو کوشش وکړئ په ژوند کې دا خلک وستایئ په ژوند کې د دې خلکو قدر وکړئ وایي قدر مې وایي زما قدر کوه زه به ستا د قدر خیال ساتم نو خبره مې دا کوله چې حکمت الله جان بارک نه یوازې دا چې یو اکټر یو ایډیټر یو کیمرمین یو لارښود البته په دې هنر کې لارښودي نو دا خاصیتونه په دې کې شته زه ځینې وخت بعضې وختونه د ده صفت کوم ډېر نه کوم ځکه مخامخ د یو چا صفت ښه نه وي ماشاءالله باید وسي نو دی لایق دی دی مستحق دی باید که نور نه وي د داسې خلکو قدر وکړو تشویق یې کړو ما صفت هم په دونه لرې ځای کې د ښاره څخه لرې ماشاءالله دغه زما دپاره دا غرونه چې دي دا ټوله داسې بولمه لکه انسانان چې تاسې په داسې ښایسته ماحول کې زما صفت وکړئ زما ستاینه مو وکړله الله تعالی یې در څخه راضي سي سره له هغه ټولو دوستانو د هغه ټولو لیدونکو هغه مسافرو الله تعالی دې اجرونه ورکړي چې زموږ ولاګ ګوري او ښایسته کمنټونه پرېږدي هغه خوندې مندې چې زموږ د پروګرامونو څخه یو څه
لاس ته راوړي د وطن تنده په ماتېږي نو د ټولو څخه بې حده ډېره مننه کوم دوستانو. اوس نو سپین ژړی سوی یم دغه ځای ته چې راوخېږم د ځوانۍ شپې ولاړې. او واده او واده چې پاتې واده به خدای خیر کړي د خیره. ته زه سپین ږیری یم خیر خو نو سپین ژړي هم زړه لري. دا خبره چې ډېر سپین ږیري آباد کړله. سپین ژیړي بس الله دې زموږ مشران دي هغه خو خو چې نه زموږ اوږې ماتې دي داسې فکر وکړه. هر مشر زموږ اوږه ده. بلې و او ته چې بیا یې زما د ملا د تیر حیثیت لرې همچنان ځکه چې د ملا تیر چې نه مکمل انسان فلج دی. نو دا بیا هغه خبره پر هغه راځي چې د مشرانو د کشرانو په ارزښت ځان پوه کړي په قدر یې خصوصا ډېر د مشرانو ده ځکه که چیرې لس ورځې هغه مشر نه ایست په کور کې قدر یې درته معلومیږي په قدر یې پوه سئ. واضح درته وایم د مور و پلار قدر مور و پلار بهترینه دي نه پیدا کېږي دوستانو خصوصا د پلار په قدر ډېر پوه سئ د مور په قدر که مو پلار نه کور مو در به دره دی نو په قدر یې پوه سئ. ناسایه خو وینئ ملګرو او د غره سر ته هم رانږدې سوي یو ګوره څونه لرې ساحه ده. دوستانو داسې د یوې دقیقې دپاره تاسو دا فکر وکړئ البته دلته به کوښښ وکړي بارک صاحب چې بګران ور وانه تاسې کیدای شي یو غږ واورئ او یو رقم چوپتیا ده زه به هم خبرې نه کوم تاسې یوه دقیقه ښه را یوه دقیقه که مازې لږ یوه دقیقه خو د دوی دا احساس وکړي لکه دوی چې دلته په دا غرونو کې ګرځي. دغه لږ لږ غږ چې راځي بهرکه دا لکه چې هغه موټران دي. و نو خو دا ښار دی ګرده ښار غږ دی. دا څنګه لاره سول؟ دا به نو ورخېږې بس داسې و نو داسې صحنې چې راځي و دا به ورخېږې بس دا خو نو غرونه دي نه. ځینې ورزشکاران چې ما ویډیوګانې لیدلي دي چې کله داسې غرنۍ علاقې ته راوتلي پر داسې ځایو ډېر عجبه عجبه شاټونه داسې څونه وختم. نو دوستانو موږ هغه منطقه چې مې درته یاده کړه راورسېدلو د هغه په څنډه کې خو ډېر په پوره انرژي سړی باید راپورته شي. ډېر انرژي غواړي. انرژیانې؟ نه دا د بدن انرژي ده. ښه انرژي وټامین بی وټامین ډي د هډوکو دپاره. نو دوستانو نو پیشې کوي خیر نو وایم نو بس I don't know نه پوهېږم. I don't like it. دوستانو please subscribe our channel. څه کوي؟ guys ستا زموږ کور ته که دې په کار ور وی یوه ډبه درکړو. No guys everybody hello hurry up. Application? It's all people of سیبان ښه د دې خوا چې ولاړ لاندې نه وینې کیپل دی که جیشت هغه سته. Shut up hey. چاته وایه چې شړپ Who are you? لمبېږم نه چې شړپ سي د اوبو. No way. Please subscribe our channel friends guys. Daily I make vlogs for you. کورلا دې څه وخت رانیول؟ yours. کورلا نه. کور Shut up please guy. دا چاته وایه چې ګایس از ډبره به دې وولم. I don't like it. I don't like it mean معنا زما نه خوښېږي. څه کوي؟ موږ غوښتله چې کوچنی ډون یا هغه کندارۍ ماروم راولو خو هغه هلمند ته تللی دی هغه راغلی وای نور مو هم طبیعت راسته کې دی دا ستاسو دپاره چې مثلا هغه د تفریح برخه یې وای. I enjoy more this
travel. دا اوس څه وایي It's چېرته څوک very, غره ته very راپورته سي دا رقم خبرې کوي به good. It's very good. Very good. وای خوشحالي وای لاس تر غاړه زه یار وای Afghanistan. شهر د کندهار وای This Afghani song? ها Afghani song? و دا سندره د افغانستان That's good. و You ګور understand? خپله به ګوډې You understand څه شي my conversation? څه شي You understand? افغانستان No. څه شي It's Afghanistan. ها و But you understand my language? ساندویچ My language. تا لونګ ولې دی ورور تا لونګ تا څنګه No راتللی way, دلته bro. No way, bro. وای My language. درد مدر ولا ولا مجد اسکندری چکا به جو مجد مغزه به در خراب What's chaka? والا چکا What is chaka? چی شي مانوم ساده ګل دی Go away, bro. Go. چاته وای چې غوا You. فرما یو الایدا Cow. You're a cow. Big Cow? cow. No. ته کتور کا وز مارنګ توري کا بیت سوی No, you're Sadagul. Simple boy. In the English. وسم په simple درس boy. می ویلې دی وسم No way. Guys, it's. بیا ګایس یار یو خدای ګایس موږ وګټل بند کړه My ګایس سره language. پلا دې غره کې وز د موږ ګایس ور پیدا کو سندویچ ور پیدا کو دا بیا کوم ژوند Shut up. توري ډبري چاته وای Shut up. دا شړپ په د مخ تر وکم انډیواله مخ په دې در خراب کما He does not understand my language. Those friends. تاسو ما سره څوک را لې مخ مبارک را وسی دا چی I am Barak. مطلب Barak. Ulager of. دا دسی وی دی وای ولاګر خو دسی وای ولاګ و دا بیا زمانه as this is barak as ولاګر Shut up, boy. ته شړپ غواړې د چکیا و چې دا رپلای شړپ Why ډبره مې ولې Yeah. دا زموږ د غرو ډبرې دي Stone, the back stone. ډبر مو بر لاندې دي غورځوم Yeah, it's very black stone, guys. ګایس اره پلا ګایس فولاد دی وای No, it's t-shirt and patloon. و دا دغه د جان کیری د زوی سره د نه پته سوی وو That's okay. جان کیری د امریکا څه شتي جان کیری د کوم ملک دی Wala ka. داغه څه پته سوی او دغه بوټونه د بروسلی د زوی دی Kam ka? دا د بروسلی د زوی دی دغه یو جوړل د کندهار ته راوړی برما رانی ولا بل ورځ Say it. دوستانو دا غر دی او د لاندې تیرو میدان دی یو وروړه ورور دا دی څوک چې وایي سم د میدان دی هغه موږ په تایره کې وسپارئ هغه مخامخ highway ده. و دا څه شی وي highway د سړک دی منه. دغه څه وایي به چې سړی لوول highway خپل دغه سړک دی بای. ستا به یې ها؟ ستا به یې بای منه ورور. د سیخ سړی مخکې وای نو ته اشه ها. یو سوال ته پیدا شو سوال یو درته پیدا س کدبه. یو دانه صرف یو دی. څه شي یو دانه دی صرف یو دانه. ته پرسه باندې या ټول وای صرف एक दाना है. څه شي एक दाना है. एक सवाल हमसे करेंगे आप. لکه ته سوا چې چپا ورسته ګډه دا اوس پتا एक सवाल करेंगे आप हमसे या दो. ورور هم سایتوب من دروازه نه دی کړی تاسو په چونی کې اسمت دلته शायद तो नहीं भाई हमारे गली के नहीं हो आप बहुत दूर हमसे. एक सवाल کور करें. غاډی नहीं नहीं आप हमसे एक सवाल करेंगे. خیر دی خو چرته وای ما ته یو سوال پیدا شو دوستانو نازولو پر ما फेस टू फेस तो कैमरा देखो कैमरे को देखो ये ऐसे देखो. لکه ته اوس په خبره نه مت مارو. پښتو وای پښتو وای کنه وټه پر جوړم پښتو درې زده کوم مارو मुझे प्लांकाई दी मुझे बिस्तांकाई दी मैं पता इंडियन वाला भाई जो हमारे व्लॉग देख रही है उसको भी पता चले कि हमको भी उर्दू आती है वो दासे बना शाहरुख खान आमिर खान स्ता व्लॉग ता नास ती चता वदरे वज द बाराक मुश्त व्लॉग रिपोर्ट के आगे बना नहीं इंडिया वाला दोस्त है. देखो भाई इंडिया वाला दोस्त आ जाएगा व्लॉग को खुद सैयद राजी ये दोस्तों आइनू मीना है. ये आइनू मीना बहुत अच्छी जगह है कंधार में. आप आ जाओ यहाँ पे घूमो और यहाँ भी आ जाओ. ये देखो ये मेरा दोस्त सादगुल है. नहीं हम भी उर्दू बोलती है कि कुछ दोस्तों जो हमको देख रहे हैं उसको भी उर्दू आती है वो समझ रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं. बात करो तो क्यों चुप बैठे हो बच्ची. अच्छा तो बोल तुमको बोल रहे हो
बच्ची माना बच्चा बच्चा तुमको او बोला بچا لسی الله پاک دې وکړي زما ګرانو مشرانو क्या 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 बोलो چې د دغه غرنۍ ساحې په لیدو سره تاسو سکون اختیار کړی क्या خوشاله है سوي क्या یاست اختیار किया है सब लोगों ने مثلا خوشاله سوي یاست ओके دا یو مثال و دا یو محاوره و नहीं नहीं आपने बोला हम सवाल करेंगे वो सवाल करो भाई سوالو ए कसम से मारेंगे आपके सर पे मारेंगे पत्थर सवाल करो क्या बोल रहे हो आप دروغ ځای پر لبارک را سره ته پنجابی د کومې خواص नहीं 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 पंजाबी नहीं हम पंजाब नहीं है हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं अफगानिस्तान कन्हार مسلمان विलायत خو से د په هندوستان کې هم ډېر हम مسلمانان शाही سته چې कबीले اردو से وایي हम शाही कबीले से वो मचा हुआ का घर खबर जो है वहाँ पे هغه یا زه و हम خطلیوی हमारा- مزم خود دغه ښار یم नहीं हम वहाँ से शाही कबीला हम वैसे है भाई نو ملګرو دا دوهم عینومې نه وه دوهم عینومې سر ته د غرو علاقه ده یا سیمه ده راوختلو دې غره ته په ډېر ستړیا سره अच्छा लोगों को पता नहीं है زما څه د چشنګو بم پاته سولې देखो हमको देखो पता नहीं है लोगों को ये कुएं ډېری دوستانو تر معلوم و چې دا ځای دلته مثلا ستا خو اوس چې هغه پهاړي یې. بهر تللي دي अच्छा ये बहुत अच्छी पहाड़ी है پهاړي و بارانونه در اوسه نه دي سوي नहीं नहीं बारान नहीं है ته وا बारिश नहीं पहाड़ी ऐसे अच्छे जगह है जो आप खूब बोल रहे हो घर ये पहाड़ी इसको हिंदी में बोलती है लोग غره ته پهاړي وایي पहाड़ी متسوانی خود تسوانی ستیر لکباری پانی متسوانی ये तुम्हारा नाम है یاد از ما دغه دی تخلص دی अच्छा नाम क्या है نوم ډیر دی نوم तू बोलो थोड़ा सा बोल جګرل د کاړې پنتسواړي خودتسوانی ستیر لکباری وتسوانی خودتسوانی متسوانی انتړې بڑ توړي توړي خمړتړې وشتړو ماره چوړې بکار توستړي بشتخرا تړم د کاړو تی بشتره वो अंतस्वाणी मुत्तस्वाणी स्टेरल कबारी तस्वानी 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 ये तुम्हारा नाम है वो स्टेरल कबारी मुत्तस्वानी तस्वानी स्टेरल कबारी ये कितना नाम है भाई चुप करो चुप थोड़ी मंतड़ा घर है चुप मारूंगा पत्थर से मारूंगा कंदहार मुत्तस्वानी मुत्तस्वानी स्टेरल कबारी मुत्तस्वानी ये पागल हो गया भाई दाज ما پرانوم دی تخلص لا پات دی नहीं नहीं चुप 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 تخلص ना आप बोला चुप चुप مش خبر بیا پر وګه مې خپل د ساري سن کې بڼ کې شروع کړی نو دوستانو وستا منتقاده کړم غپ وکړ در سره نو ملګرو عزیزانو د هیواد میډیا یوټیوب چینل درنو د قدر وړ مینوالو ډیره مننه چې ولاګ مو تر دې دمه وکتې څو لحظې مو هیله ده چې خوند ورڅخه اخیستی او خندلې مو یې ورته او څه معلومات مو حاصل کړي موږ یوازې او یوازې د دې دپاره سهار وختي پر شپږ نیمې بجې شپږ بجې زه بارک ته ورغلم اووه بجې موږ دې ځای ته رالو نو د دې دپاره چې تاسو دا ځای ننداره کوئ یو څه سکون اختیار کوئ یو څه دغه د ښار لوک در باندې ووینو اوس دلته تاسو چشکو دلته لږ یو دغه ځای دلته دوستانو ځینې وخت خلک راخیږي جمعې په ورځ داسې یو اواره ډبره ده داسې سایه هم لري بلا دلې خوب کوو یا ګوډۍ خوب کوو دا رقم خو نه کېږي یا دا مکو داسې نه تا کېږي ورته ته ګوره خولیا ته مې ویله ما زه دستي راځم یو خطا وګټله که د هلمند ته بیا مور مې نه ده خبره کړې که دغه ځای دوستانه نیمې ته مې راسوی مور نه ده خبره مور کړې ما ته سهار وختي ما کرمچان پرو کړه هغه چې ولواک کوي ولواک کوي ګرځې مالیا چی شو خواږه خوادي کړي یا ولقدم وایه مالیا قدم شه دغه سوه نو ملګرو در بله ولاګه پرې چې زه میرزا ولی پټان ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم پر همدې ځای راکړئ اجازه او هو بخښه کوئ که چیرې ما څخه کومه لفظي تېروتنه سوي خامخا انسان اجازه دی څه ګړی هلته ما مبارک صاحب یو څه خبرې تیزې کړې ما تاسو اشاره وکړه چې زه په قصد د احساساتي کوم نو هیله ده چې تاسو خفه سوي ونه اوسئ خپل اولادون باندې تعلیم او تربیه دواړه وکړئ ښه وختونه ولرئ ښې چارې ولرئ ښه ورځ نو قدرمنو دوستانو د ساده ګل ویناوې چې وي هغه خلاص ولیا زما هم بس ټانکۍ پر ذخیره ده ذخیره مطلب دا چې در دا ځای راپورته سوم انرژي مې سره کمزورې سوه سهار مې ناشته هم چندانې ونه کړله نو موږ راپورته سولو دا ولاګ مو درته جوړ کړي دا عینومینې ولاګ و چې خدای دوی کې ستاسې د خوښۍ وړ ګرځېدلی د دې ولاګه څخه مو یو څه خوند اخیستلی دوستانو نو دی وایي د لیبې تېږ نو نه پوهېږم چې دی څه وایي نو زما خو نور بس سر نه خلاصېږي او هغه مشران هغه ټول کشران هغه ټول چې ما ویني که چیرې زما څخه یو لفظي تېروتنه سوي او که چیرې یو خبر راڅخه سوي ستاسې ټول څخه بخښنه غواړم
په بخښنې غوښتلو سره هیڅوک نه کمیږي. نو تاسې هم تل د یو بل څخه بخښه وغواړئ، د یو بل په قدر ځان پوه کړئ، د یو بل په اهمیت ځان پوه کړئ او د نشهیي توکو څخه استفاده مه کوئ. ورزش وکړئ، ځان وساتئ، صحت مو روغ وساتئ. نو تر بیا چې موږ ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو، داسې یو ښایسته ولاګ درته جوړوو. پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارو. ښه وخت، د الله په امان. غرو ته خیږو. پټان یمه، پټان افغان یمه. That's good. Oh, good. You understand? خپله به ګوډې You understand? افغانستان No. ماشاءالله ښایسته وطن. مننه چې هیواد میډیا ګورئ.